بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو، زه یم ستاسو ورور هدایت الرحمن یوسفزی د ایم ایس ایکسل 17 کلاس سره. په ننني کلاس کې چې دی موږ به باقاعده د فارموله آغاز کوو. په ننني کلاس کې به موږ بیسیک یعنې کې جنرل چې کومې فارمولې دي زموږ په عام لایف کې ډېرې استعمالیږي، نو هغه به موږ په ایکسل کې په ننني کلاس کې ترسره کوو. نو راځئ زما سره اوسئ. نو ایم ایس ایکسل چې دی زما سره په هغې کې به موږ فارمولې کوو. فرض کړه زه څه ویډیو انټر کړمه، دا ما ویډیو انټر کړه. فرض کړه زه دا ایډ کول غواړم. موږ به په ننني کلاس کې چې 4 فارمولې کوو، یعنې کې ایډیشن، ملټیپلیکیشن او ډیوایډینګ او سبټریکشن. فرض کړه دا 2 ویډیو زه ایډ کول غواړم، نو د دې لپاره به زه څه چل کول غواړم. زه چې کله هم فارموله په یو 2 ویډیوز باندې یا د 2 نه زیات په اینی ویډیوز باندې زه چې دی فارمولې اپلای کوم، نو د هغې نه پس بعد زه څه چل کوم، د ایز ایکول ټو د نشان به خامخا لګوم، او بیا به زه څه چل کوم، د سیل نیم به ورکوم. کوم چې د سیل نیم وي، نو فرض کړه زموږ سره د پس سیل نیم چې دی زموږ سره A2 دی که نه، A کالم هیډینګ او 2 رو نمبر. نو زه به د دې دغه ورکوم A2. نو هغه سیل زما سره سلیکټ شو، بیا به پلس نشان ولګوم. چې د پلس نشان مې ولګوم، نو بیا به B2 چې دی دا به سلیکټ کړم. نو زما سره څه چل شو، دا سلیکټ شو. زه به انټر کوم ده، نو زما سره ماته به څه راکوي، انسر به راکوي. نو انسر چې راکوي د هغې دپاره زموږ سره 2 لارې دي. یو ته د ایکسل نوم دغه د انټر دا نشان چې دی دا کلیک کولی شي، د خپل کیبورډ نوم د انټر هغه کی چې ده هغه کلیک کولی شي. نو زما سره به تاسو ته انسر درکړي. بل چې زموږ سره راځي، نو هغه راځي زموږ سره ګرانو چې ډیوایډینګ. ډیوایډینګ به زه څه کوم، فرض کړه ایز ایکول ټو نشان ما ولګوم. تاسو دا د خپل کیبورډ نوم دا سیل چې دی سلیکټ کولی شئ د ایرو په مدد سره. فرض کړه A2 ما سلیکټ کړو، ډیوایډ B2 سی چل به وکړم. زه انټر به پریس کړم، نو زما سره 1 راغی. چې ما په یو بل ډیوایډ کړو، نو زما سره سی چلو شو، 1 زما سره راغی. تھرډ فارمولې چې زما سره راځي، هغه راځي زما سره ملټیپلیکیشن. ملټیپلیکیشن راځي ایز ایکول ټو شفت پلس 8 کی به پریس کوي زما سره، نو د سټیرک د نشان به راشي. دا زموږ سره د ملټیپلیکیشن کار کوي. زما سره څه چل شو چې زه انټر پریس کړم، نو زما سره به د دې انسر چې دی هغه راوځي. بلې فارمولې چې زموږ سره اخره کې کومه راځي، سبټریکشن ایز ایکول ټو انټر زه پریس کړم، نو زما سره 0. دا خو زموږ سره جنرل فارمولې وي، بیخي اسانې دي ګرانو قدرمنو کتونکو. دې باندې تاسو پریکټس کولی شئ، ډېر ایزي دي. نو د نیکسټ کلاس پورې ماته اجازت راکوئ. د الله په امان، الله نګهبان. د تلو نه مخکې دا خبره یاد وساتئ چې زموږ دا چینل د سره حتما سبسکرایب کړئ، د بیل د آیکن وهئ چې د نوي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته په وخت باندې درځي.